ټول قوم روډ دی، دا د یو پارټۍ روډ نه دی، د یو کس روډ نه دی، دا د هر انسان روډ دی. نو دې له پکار دی چې هر یو انسان، هر یو پارټۍ والا، هر یو کس چې کوم دی هغه راوځي. خبره نه کوو د چا خلاف، خبره نه کوو، صرف د دې لپاره راوتی یو چې دا زموږ بنیادي حق دی، بنیادي مطالبه ده چې دا مطالبه لري. تاسو ګریوان تم لاس تر چا د قوم برسته ان شاء الله. دا قوم د روډ دی، دا د جماعت اسلامي روډ دی، دا د پیپل پارټۍ روډ دی، دا د عوامي نېشنل پارټۍ روډ دی، دا د جمعیت العلماء اسلام روډ دی، دا د پی ټی ایم روډ دی. هغې کې د ایس ایس استادان چې کوم دی نو هغه انتهایي کم دي او په وجه باندې زمونږ طلبا چې کوم دی نو نورو علاقو ته په تلو باندې سکول دی، نو دغه ګرلز های سکول ته هم که د سیکنډري درجه میلاو شي نو موږ ته به ډېر زیات زمونږ خویندو ته، زمونږ لوڼو ته، زمونږ بچیانو ته به مطالبه کوو چې د دې کومه موجوده ګورنمنټ دی هغه دې مهرباني وکړي د دې روډ خو دوباره جوړول نه دا مرمت کار خو دې وکړي، هغه مرمت کار هم تر اوسه پورې. دویم زمونږ قوم هم دومره زبردست قوم دی چې کله کانډر کوي نو ښار اړوي د روډ په غاړه. قومونو د ترقۍ دارومدار دا په دوه خبرو دی، یو په روډ مواصلاتي نظام او دویم په ایجوکیشن سایډ باندې، او په دواړو سایډونو باندې زموږ یونیورسټي د تیمرګن نه د راجبوک 27 کیلومتر فاصله ده، په دې کې 17 کیلومتر فاصله دي چې دا مکمل طور تباه شوی دی. والا د لاجبوک د توت پټي پورې دا روډ ټول کاندې شوی دی او ډریوران غریبانان چې یوه کډه بچکوي نو مخې ته کې هغوی کلي ته نیم کیلومتر او کیلومتر شروع کړی او دا مین روډ چې کومه 25 کیلومتره روډ دی دا بالکل خبره وکړه. نو زمونږ بي ایچ یو چې ده نو زما په خیال چې یاره 15 کاله یا 14 کاله به داسې کېږي چې په دې روډ په دې بي ایچ یو کې ډاکټر نشته. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو چې دا خوښیل یم دا مهال لاجبوک کتونکو که موږ د لاجبوک د ترقۍ په حوالې سره خبرو وکړو دلته زموږ نه تعلیمي ادارې شته او که شته نو په هغې کې استادان نشته برابر دي. بله که موږ دلته د صحت خبره وکړو دلته د صحت هېڅ قسمه سهولیت نشته. دلته زموږ سره صرف یو بي ایچ یو دی او په هغې کې ډاکټران هم نه هونې کې برابر دي. نو په دې حوالې سره زموږ چې د علاقې کوم مشران یې ورننوتي دي او د حکومت ته مطالبه کوي دا هغو خبرې اورو. اول زه د ارشاد اخوندخېل شکریه ادا کوم چې هغه دې قوم ته دا موقع فراهم کړه چې د میډیا په ذریعه باندې د دې قوم اواز اربابي اختیار ته ورسي. دا زمونږ د روډ مین مسله ده او د 2007 نه واخله تر اوسه پورې په دې روډ باندې چا ټک کار نه دی کړی، د 2 روپو کار پې چا نه دی کړی. د ایمانډار چې سالانه کم د مرمت پیسې راځي نو په هغې پیسو کې هم د 2007 نه په دې خوا د 2017 نه په 2017 کې په نري تنګي دارمال کې سلک ونې کار د ایمانډار په پیسو شوی او د هغې نه دې خوا د ایمانډار روپۍ پته نشته چې په کوم ځای کې لګي. دغه پیسه د اوسه پورې زمونږ د دې روډ حساب په هغې کې ونه شوه. د ایمانډار نه علاوه د ریکنسټرکشن هم دې روډ ته ډېر زیات ضرورت دی او موږ ته مخکې یو ځل چې کوم دی نو زمونږ منسټر صاحب چې په هغه وخت کې د خزانې کوم منسټر و نو هغه په ریحانپور کې پورې وشوه. دا روډ د لاجبوک د ریحانپور نه لاجبوک او د لاجبوک نه آیا سیری دا په بجټ بوک کې شامل شوی دی او دا منظور شوی دی. خو افسوس په دې خبره دی چې په هغې وخت کې هم په دې روډ باندې څه کار تر اوسه پورې ونه شو. بیا چې د حکومت کله تبدیلي وشوه نوی حکومت راغی نو بار اعلانونه خو وشو خو زمونږ د روډ د ابتر صورتحال په دې باندې دا سیاستدانان ایم پی ایز وزرا صاحبان دا دلته راځي غم خادوله راځي او دا روزانه ییني. خو افسوس دا دی چې هغه چې کوم دی نو په دغه باندې د هغو په غوږونو باندې دغه خبره جو نه هیرنګ کړي. نو ډېر زیات د دې روډ مسله باندې ارشاد صاحب خبره وکړه. نو زمونږ بي ایچ یو چې ده نو زما په خیال چې یاره 15 کاله یا 14 کاله به داسې کېږي چې په دې روډ په دې بي ایچ یو کې ډاکټر نشته. دا ډېره زیاته اهمه مسله ده. په دې کې نور سټاف خو شته خو ډاکټر نشته. نو دا ډېره زیاته پراخه او وسیع علاقه ده او دلته د ډاکټر ډېر زیات ضرورت دی. پکار ده چې موږ ته زر تر زر ډاکټر فراهم کړی شي. نور چې کوم دی نو تعلیمي سهولیات په حواله باندې دلته چې زمونږ کوم هغې کې د سټاف انتهایي کمی دی، په هغې کې د ایس ایس استادان چې کوم دی نو هغه انتهایي کم دي او په وجه باندې زمونږ طلبا چې کوم دی نو نورو علاقو ته په تلو باندې مجبور دي. حالانکې دلته سکول موجود دی خو د هغه سکول نه موږ استفاده د سټاف د کمی په وجه باندې نشو کولی. زمونږ د جینکو ګرلز های سکول دی نو دغه ګرلز های سکول ته هم که د سیکنډري درجه میلاو شي نو موږ ته به ډېر زیات زمونږ خویندو ته، زمونږ لوڼو ته، زمونږ بچیانو ته به سهولت میلاو شي. د میډیا ورونو شکریه ادا کوم چې راله او زمونږ د روډ په حواله باندې دا ملګري راغونډ شو دي ټول
کومه خبرې چې مامو جان صاحب وکړې خبرې هم دغه دي زمونږ د ټولو د قوم مطالبه ده چې د ریحانپور نواله د لاجبوک د توت پټي پورې دا روډ ټول کاندې کاندې شوی دی او ډریوران غریبانان چې یوه کاډه بچ کوي نو مخې ته ورته بله را روان وي کوشش دا کوي چې کمې کاډې نه را ګاډی بچ کړم او په څه طریقه باندې نو ډېر افسوس خبره ده 3 کاله وشو او ګورمنټ راغلی دی په هغې کې چې کوم دی موږ په دې تمه وو چې دا به یو غټ پراجیکټ زموږ دا روډ به بېرته مرمت کړي او نوی به شي او دغه به شي خو چونکې هغوی کلي کلي ته نیم کیلومیټر او کیلومیټر شروع کړی او دا مین روډ چې کومه 25 کیلومیټره روډ دی دا بالکل کاندې شه وران شه بلکې د چلان نه وتی دی دې باندې چې مریض روان یې هسپتال ته نو ډېر لوی تکلیف یې مریضان ګاډي کې چې نو د دې وجې نه موږ پر زور مطالبه کوو چې د دې کومه موجوده ګورنمنټ دی هغه دې مهرباني وکړي او د دې روډ خو دوباره جوړول نه دا مرمت کار خو دې وکړي هغه مرمت کار هم تر اوسه پورې څه په نظر نه راځي نو لحاظه 3 کاله وشو دا د لږ وخت د ګورنمنټ پاتې رهو لاجبوک یون کونسل ته د دې روډ په مات کې هېڅ څه کار ونه شه باقي دغه روډ کلي ته چې نیم کیلومیټر یا کیلومیټر کې هم دا د قوم د دغه دپاره کوي د چې یاره دا قوم به موږ دوکه کو په دې باندې خوشحاله به کو په هغې کې چې شوی دی دا روډ چې شوی دی په زړو حکومتونو کې شوی دی دا چې توت پټي ته رارسېدلی 25-30 کیلومیټر روډ دا په زاړه حکومتونو کې شوی دی غټ پراجیکټ شوی دی دا 2 کیلومیټر اته شپږ دا په یو پیریډ کې شوی دی مین روډ د لاجبوک یون کونسل زه ارشاد اخوندخیل د ټول نه اول ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راووتئ او د قوم د اواز چې کومه دی نو د اوچتولو دپاره نو نن په روډ باندې زموږ خبره ده روډ چې کومه دی دا ټول قوم روډ دی دا د یو پارټۍ روډ نه دی د یو کس روډ نه دی دا د هر انسان روډ دی نو دې له پکار دی چې هر یو انسان هر پارټۍ والا هر یو کس چې کومه دی هغه راوځي او خپل اواز اوچت کړي اواز اوچتول دا نه دي چې په دې ځای کې مونږ ودرېدو او مونږ خبره وکړه او سار لا بیرته واپس زموږ تګ وي دا اواز نن مونږ چتو نو دا اواز به تر دغه ټیمه پورې مونږ چتو د څو پورې چې دې ته مونږ عملي جامه نه ورکړي په دې کې به مونږ د ځان سره پیټۍ والا لو دې کې به د NP والا لو د جماعت اسلامي والا بالو ټولو پارټو والا بالو او مونږ به دا ګورو که ایکسین له ورته ایکسین له مونږ ورځو که DC له ورته DC له مونږ ورځو که NP له ورته NP له مونږ ورځو که MNA له ورته MNA له ورځو ځکه چې دا زموږ د قوم خبره ده او بنیادی شی چې کوم دی نو زموږ روډ دی کله چې ستا روډ خرابي هغه قوم ترقی نشي کولای هغه قوم سکول بچي سبق نشي ویلای کله دا روډ ټیک شو مونږ ته د روډونو مسلې دي دا روډونو مسلې مونږ ته حل شوي زما سکول به ټیک شي زما هسپتال به ټیک شي زما هر څه به ټیک شي خو چې زما روډ خرابي ما هسپتال ته ډاکټر نه راځي زما سکول ته ټیچر نه راځي زما نوري مسلې دي هغه ته نه دخ کیږي نو بنیادی شی چې کوم دی هغه په دې روډ باندې فوکس دی بنیادی شی چې کوم دی نو زموږ روډ دی کله چې ستا روډ خرابي هغه قوم ترقی نشي کولای هغه قوم سکول بچي سبق نشي ویلای کله دا روډ ټیک شو مونږ ته د روډونو مسلې دي دا روډونو مسلې مونږ ته حل شوي زما سکول به ټیک شي زما هسپتال به ټیک شي زما هر څه به ټیک شي خو چې زما روډ خرابي ما هسپتال ته ډاکټر نه راځي زما سکول ته ټیچر نه راځي زما نوري مسلې دي هغه ته نه دخ کیږي نو بنیادی شی چې کوم دی هغه په دې روډ باندې فوکس دی په دې روډ چې مونږ فوکس ورکو کبه تاسو وګورئ د ټولو نه زبردسته خيسته علاقه چې کومه ده په ضلع دیر کې دا لاجبوک ته د ټوریزم په لیول باندې په ټوریزم په لیول چې دا دومره خيسته ده دې ته د DC راځي دې ته SP راځي دې ته EC راځي NP راځي MNA راځي ټول راځي هغه نه چې دا روډ په کومه حالت ته کدا د 2007 والا تر د وسه پوری د کبدی حکومت کې د کړ دې مخکې حکومت چې کومه ده موږ د حکومتونو خبره نه کوو د چا خلاف خبره نه کوو صرف د دې لپاره راوتیو چې دا زموږ بنیادی حق ده بنیادی مطالبه را چې دا مطالبه تسلیم کړي شي او په دې کې موږ هم پکار ده زموږ په مشارې کې محمود جان لا ده نور زمان صاحب ده مولانا صاحب ده مرزا صاحب ده نور مشران مې چې ټول موږ را پاسو په دې کې موږ د NP سره یو میټینګ وکړو د MNA سره وکړو هغه سره کینو که تاسو په اختیار کې تاسو یو وکړئ که تاسو نه شئ کولای زموږ سره مخکې شئ او وزیر اعلی سره لاړ شئ او چې وزیر اعلی ډایرکټ وکړي چې دا پورې تور حل شي ټول نواز د ارشاد خان شکریا ادا کوم چې هغه د روډ په حواله سره د آګاهي مهم شروع کړو ورونو ډېره د بدقسمتۍ خبره ده څنګه چې مامو جان صاحب ذکر وکړو 2017 پورې دلته یو نظام و چې هغې ته موږ ریمینډار وایو د ریمینډار په مقصد دا و چې دلته د مرمت کار به کېږي او د 2017 نه دېخوا د ریمینډار پته موږ ته نه لګي دا پیسې په کم مت کې لګي او دا پیسې چېرته دي دا روډ د تیمرګن نه د راجبوک ورې 27 کیلومیټر فاصله ده په دې کې 17 کیلومیټر فاصله داسې ده چې دا مکمل طور تباه شوې ده او ختمه ده او د قومونو د ترقۍ دارومدار دا په دوه خبرو دی یو په روډ مواصلاتي نظام او دویم په ایجوکیشن سایډ باندې
او په دواړو سایډونو باندې زموږ یونین کونسل تباہ او برباد. الحمدلله په تیر ګورنمنت کې په ایجوکیشن سیکټر کې موږ ډېر زیات کامیابي حاصل کړو. په یو کال کې موږ دلته څلور هاي سکولونه جوړ کړي، یو هم سیکنډري سکول جوړ کړو. دلته د جنکو په حواله سره خبره وکم د فیمیل ایجوکیشن په سایډ باندې مخزه خبره وکم چې دلته ماشومان لسم پاس کړي، د هغې نه بعد بیا هېڅ سهولیات نشته. ماشومان د هر شي خواست دا نشته چې تیماګره کې خپله ماشومه داخل کړي، غربت دی. نو بس چې کومه ماشومه لسم پاس کړي هغه بیا خپل کور کې ناستي. هغوی ویل چې بدقسمتۍ نه خبره دا راغوي چې په دې مین روډ کې زموږ ووټ نشته. زه یم چې دې کې ټول نه غټ ووټ په دې مین روډ کې دی. دا د قوم د روډ دی، دا د جماعت اسلامي روډ دی، دا د پیپل پارټۍ روډ دی، دا د عوامي نیشنل پارټۍ روډ دی، دا د جمعیت علماء اسلام روډ دی، دا د پی ټی ایم روډ دی. زه په خپله په دې پیسې په لحاظ دکاندار یم او 4 میاشتې ټیرونه نه کېږي، په 40,000 روپۍ ټیرونه. زما حکومت نه اپیل دا ده چې په دې قوم دا ټکسونه چې کوم لګي دې 5% په دې قوم باندې ولګوئ او دې قوم ته سهولیات ورکړئ. د مهنګایي خو دا صورت حال دی، هغې خو تاسو نه موږ څه توقع نه ساتو چې تاسو مهنګایي کمه کوئ، ځکه چې موږ د IMF او د ورلډ بینک غلامان یو او چې د څو پورې دغه غلامي موږ نه زنجیرونه نه ختم کړو، دا نظام نشي ټینګ کېدی. زما حکومت نه اپیل دا ده چې په دې قوم دا ټکسونه چې کوم لګي دې 5% په دې قوم باندې ولګوئ او دې قوم ته سهولیات ورکړئ. د مهنګایي خو دا صورت حال دی، هغې خو تاسو نه موږ څه توقع نه ساتو چې تاسو مهنګایي کمه کوئ، ځکه چې موږ د IMF او د ورلډ بینک غلامان یو او چې د څو پورې دغه غلامي موږ نه زنجیرونه نه ختم کړو، دا نظام نشي ټینګ کېدی. دویم زموږ قوم هم دومره زبردست قوم دی چې کله کانډر کوي نو ښار اړوي د روډ په غاړه باندې اړوي. د ګورنمنټ هم دا صورت حال دی او د قوم هم دا صورت حال دی چې کانډر وکړي نو ملبر اړوي د روډ په غاړه واړوي. که سړي ته وایي چې یاره دا کار دې ولې وکړو نو ایسار له ووټ نه در کومه، نو دا روډ خو ستا هم دی، حاجي صاحب او زما هم دی که نه. د قوم دا صورت حال دی، د حکومت دا صورت حال دی، د قوم دا صورت حال دی، دا قوم به څه کوو؟ لہذا زه اپیل کوم چې دلته موجوده وخت کې 2 غټه ایشوز روان دي. یو د لاجبوک د جنکو سیکنډري سکول په کار دی، فوري طور په دې نوي ډیپې کې دا شامل کړي. زما د دې پی ټي آی والو دا اپیل دی چې موږ د نظارتي ستاسو نه هېڅ شی نه غواړو، نه د څه توقع ساتو. خو د قوم په حق کې به ستاسو ګریوان ته هم لاسته راچوو، دا قوم به راسته انشاءالله زموږ سره. ارشاد اخونخیل صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغه په دې وخت کې د قوم پیغام د میډیا په ذریعه باندې چې کوم هغه واکدارانو ته ورساو او دې ځای کې چې کومه مشرانو خبرې وکړي نو دا ټولې د قوم د ترقۍ لپاره دي او موږ د نامزد حکمرانانو نه او په دې وخت کې چې کومه سیاسي حکومت د دغه ټولو نه زموږ دا مطالبه ده چې تاسو د دې قوم د خدمت په بنیاد باندې چې کوم دی نو دغه ځای ته تللی او زموږ چې څومره د لاس او د خپو د بدن هر قسم طاقت نو د دې لپاره چې کوم دی نو موږ د اول نمبر چې کوم دی نو حقوق الله دي او بیا حقوق العباد دي، په دې دواړو کې به چې کوم دی نو خپل طاقت خرج کوو نو الله دې زموږ د مشرانو له عمر هم ورکړي او موږ دې خلکو ته دا یاد دهاني ورکوو چې که په دې دا رنګ چې کوم دی نو مختصر نوټس باندې د دیو څه دغه وانه غېسته ایکشن او دا کارونه یې ونه کړو نو بیا د دې په ځای باندې چې کوم دی نو موږ بازار ته متوجه شو، موږ به د دې مخالف چې کوم دی نو ډېره منډه تړله وکړو ځکه چې دا پیسه د قوم دا او د قوم نه ټکسونه وصولیږي او واپس د هغې پاتې نه لګي چې دا په څه طریقه باندې چې کوم دی نو خرج کېږي. الله دې تاسو له اجر درکړي او دا یوه صدقه جاریه ده چې تاسو د قوم پیغام خلکو ته رسوئ او د دې غریب قوم د دې لپاره چې کوم دی نو خدمت کوي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. کتونکو دا زموږ مشران د لاسبوک چې هغه د دې روډ په حوالې سره او زموږ چې کوم د لاسبوک BHO او دلته چې زموږ د ایجوکیشن سیستم څومره مسلې دي په هغه باندې خبرې اترې وکړې. خو زه به د خپل مشرانو نه هم دغه یو مطالبه کوم او دغه یو عرض به ورته کوم چې په شریکه باندې راوځي او د دې مسلو حل راوباسي. په دې ځای کې نه د پالټي بازي خبره شته، زموږ په علاقه کې د غټه بدقسمتي دا ده که څوک څه کار کوي نو هغه کریډټ لپاره کوي چې یار دا کار ما وکړی او کریډټ زما پالټۍ ته رالی نو خدای خاطر وکړئ دې مشرانو ته هم زه وایم او څوک زما پیغام اوري. وختي ورځو کې ما د PTI والا سره خبره کړې وه نو هغه وایي چې موږ د MPI پسې تللي نو هغه موږ ته دا وایي چې د لاجبوک هر یو ویلیج کونسل والا وایي چې موږ له کار وکړئ. که تاسو کریکټیولي ما ته یوه خبر راکړئ نو زه به د خپلې ډیپۍ نه تاسو ته درکړم او د لاجبوک روډ به تاسو ته وشي. نو زه د خپل مشرانو نه بیا هم دغه مطالبه کوم چې که په MNA پسې تلئ، که MPI پسې تلئ، که په CM صاحب پسې تلئ، که د وزیر اعظم پورې تلئ نو هم لاړ شئ خو په غونډ رايوځئ شئ او د دې خبرو حل راوباسئ.